الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات، والصلاة على نبيه المؤيد بساط هججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانان ورونو، تقریباً نن 12 جمعه چې ما ستاسو په وړاندې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په حوالې سره تذکره شروع کړې وه. محترم مخکې جمعه کې ما ستاسو په وړاندې په تفصیل سره غزوه بدر واقعه هغه ذکر کړه. مخکې جمعه کې ما ذکر کړی و چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام او مؤمنانو د مکې مکرمې نه هجرت مدینه منورې ته وکړو، د خلکو نبی علیه الصلاۃ والسلام او مسلمانان مکه مکرمه کې اوسېدو ته پرې نه ښودم، په دین باندې عمل کولو ته پرې نه ښودم. مسلمانان مجبور شو هغوی مدینه منورې ته هجرت وکړو. د دې نه بعد دیو میټینګ وکړو چې دلته چون کې په لاره کې ورته مونږ هغه مخنیوی رکاوټ جوړېدو، په ازادۍ سره بچا اسلام نشو قبلولی. اوس هغه خلک مکې مدینې منورې ته لاړه، هغه رکاوټ او حایل په منځ کې ختم شو. اوس به خلک اسلام راوړي، د دیو جماعت او د دیو ډله به مضبوطیږي. هسې نه هغه وخت را نشي سبا ته دیو په طاقت او قوت کې شي په مونږ باندې حمله ونه کړي. دغه دپاره محترمو ما مخکې ډېر په تفصیل سره عرض کړی و چې دیو د مکې مکرمې څومره سرمایهدار او مالدار خلک وو، دیو خپله سرمایه خپل مال کېښودو او دغه مال او سرمایه دیو خپله یوه قافله شام ته ولېږله. دیو مشوره دا کړې وه، ویل د شام نه چې کومه قافله راشي، کوم مال راشي، په دې کې مونږ ته دغه اصل رأس المال د تجارت دغه مال د خرڅېدو نه پس اصل رأس المال اصل پیسه به اصل مالک ته واپس شي، او څومره ګټه او منافع چې راشي دا به مونږ وقف کړو دې لپاره چې مونږ یو ډېر لوی جنګي تیاری په لویه پیمانه وکړو او په مسلمانانو باندې مدینه منوره کې حملاور شو، دیو ختم کړو. نبی علیه صلات وسلام ته الله د وحي په ذریعې سره اطلاع ورکړې وه. هغه کومه قافله چې را روانه وه، نبی علیه السلام د هغې په تعقب کې بهر ووتو، د هغې نه جنګ جوړ شو، د بدر جنګ په تفصیل سره ما وویله. دویم محترمو، کله چې د بدر دغه جنګ وشو، دغه مشرکین انتهایی په غصه کې وو، زړونه د غصې نه ډک وو. او بیا محترمو دغه مشرکینو به پوره دا یو کال په مرسیو کې تیر کړی دی، پوره دا یو کال دیو په غم کې تیر کړی دی، د غصې او د بغض نه دیو سینې ډکې وي. د دې نه پس چې کله کال ورباندې تیر شو، دیو بیا دارالندو کې میټینګ وکړو. حضرت ابو سفیان چې دی وخت کې مسلمان شوی نه دی، د فتح مکې په موقع باندې هغې اسلام راوړی دی، دی سردار دی، نور سرداران ورسره راجمع دي. دیو خپلو کې مشوره کوي د هغه شکست د بدلې اغستو لپاره یو ځل بیا دیو په مسلمانانو باندې حمله ورکېدو دپاره راځي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې دی وخت کې له مکه مکرمه کې د ایمان راوړی دی، خپل ځان ظاهر کړی نه دی، د هغه ځینې تفصیلي حالات نبی علیه صلات وسلام ته خط کې ولیکل او هغه خط یو قاصد ته ورکویل، دا په تیزۍ سره نبی علیه صلات وسلام ته مدینې منورې ته ورسو. نبی علیه صلات وسلام ته خط را ورسېدو، ټول حالات نبی علیه صلات وسلام وکتم. تقریباً 5 شوال 3 هجری و. خط کې ورته اطلاع ورکړه، ویل 3000 لشکر جرار دا در روان دی، 200 زیره پوش چې کوم جنگي وردیان یې اغوستي دي
200 آسونه 3 د هغوی سره اوښان ورسره دي قسمه اسلحې نلیس دي هغوی مدینې منورې ته حملې په نیت باندې در روان دي نبی علیه صلات وسلام خط وکتو 2 کسان د دیو د خبر راوړو دپاره ولېږل انس او مونس په نوم باندې د سیرت کتابونه لیکي نبی علیه صلات وسلام دی ولېږل ویل لاړ شئ د حالاتو نه ځان خبر کړئ او ما ته اطلاع راکړئ او به روایاتو کې راځي نبی علیه السلام یو دریم کس خباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ د دیو نه بعد نبی علیه صلات وسلام ډېر حالاتو معلومولو دپاره ولېږو نبی جمعې شپه نبی علیه صلات وسلام چوکیداران مقرر کړه 3 کسان هغه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم پیره کوي او مدینه منورې ته چې څومره لارې راننوځي په دغه لاره باندې نبی علیه صلات وسلام مجاهدینو قافلې کېنولې په دې پوره شپه دیو د نبی علیه د مدینې منورې پیره کوي د حفاظت دپاره ناست کله چې سحر شو د جمعې ورځ ده نبی علیه صلات وسلام صحابه کرام راجمع کړه ورته ویل دغسې حالات دي تاسو مشوره سره چې د مدینې منورې نه بهر اوزو مونږ جنګ وکړو او که په مدینه منوره کې دننه پاتې شو دفاع وکړو چونکې محترمو دا ځل ما مخکې جمعه کې عرض کړی و چې د بدر جنګ کې چونکې نبي علیه السلام جنګ ته نه ووتی دیو د یو قافلې د تعقب دپاره وتی و کومه قافله چې د اسلام او د مسلمانانو د بیخکندۍ دپاره هغوی معیشت جوړو نبي علیه صلات وسلام د هغه معیشت د تباه کولو دپاره دغه قافلې د تعقب دپاره وتی و جنګ ته نه ووتی و چونکې بیا حالات د جنگ جوړ شو خبره بل طرف ته لاړه دې وجې نه محترمو ډېر کسان داسې و چې په دغه جنګ کې هغوی شرکت نه و کړی د بدر جنګ کې نو د دیو په زړه کې یو ډېر سخت خفګان و افسوس و تمنا وه دیو تمنا کول الله که بل دغسې میدان ولګېږي ستا د دشمنانو سره هلته به موږ خپله بهادري او جرأتمندي وښایو کم چې په دې کې اکابر صحابه کرام او انصار مهاجرین دیو پاسېده ویل د الله رسوله په دې حالت کې مونږ ته بهر وتل نه دي پکار مدینه منوره کې به دننه پاتې شو مونږ به مدینې منورې دفاع وکړو مونږ به په هره لاره باندې خپل کسان ودرو او بیا به څه کسان به زمونږ چتونو سرونو ته راوخیږي که مشرکینو قافله دننه مدینې منورې ته راشي مونږ به هم مقابله کوو د پاسه نه به ورباندې هغوی هم ګزار کوي نو په دې طریقې سره به د فتح بیا نه موسي دیو به ناکام او نامراده واپس شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کې عبد الله ابن ابی ابن سلول چې دا لوی منافق او رئیس المنافقین دنم تبوسو کورتل وای کنه تسوي دورته د الله رسول بهر وتل نه دی ښه تجربه مونږ ته دا خبره راخی چې په دې موقع کله مونږ د مدینه منورې نه بهر وتل یو نقصان شوه دی زما مشوره دار چې دننه پاتې شو دننه مونږ دفاع وکړو نوجوانان صحابه کرامو نور هغه صحابه کرام چې بدر کې نو شریک شوي هغوی پاسې را حضرت حمزه رضی الله تعالی پاسې د سید الشهدا د نبی علیه صلات وسلام تر قسم وخړو د الله رسوله د هغه وخت پورې به زه خوراک نه کوم تر څو چې موږ د مدینې منورې نه بهر نه یوتي او خپلې تورې هم د دشمن په اینو کې نه ایسترې کړي بل صحابي هم پاسې رو غم دغه آواز کوي بل صحابي په نوجوانانو جذبې ته چې نبی علیه صلات وسلام وکاته به نبی علیه صلات وسلام وفرمیل ویل ما بیګاش په خوب کتو بیګاش په زه خوب ګورم چې زه په یو قلا کې بند یم یو زیره کې بند یم دشمن کوشش کوي خدا فتح او کامیابی نه بیاموزي هغه ته کامیابی نه ملاویږي او بیا یو غوا ګورم چې هغه ذبح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتضی تعبیر ورکول لدی مقصد دار چې مدینه منورې ته دننه دشمن نشي راتله دشمن دنه په مونږ باندې فتح نشي بیا مونته او دنه مدینه منوره کې پاتې کېدل غوړو بهترو او دغه غواره ذبح کېدو د یینې بيدو د بهیدو دغه مطلب دغه دی چې زمونږ نه بس کسان شهیدان کیږي او هغه ما تیر وخت جمعه کې د بدر واقعې کې ویلی وو نبی الله رب العالمین د جبرئیل امین راولېږو الله دیو ته ویل که تاسو فدیه اخلئ تاسو ته اختیار دی او که تاسو دغه اویا قیدیان قتل کوئ تاسو ته اختیار دی خو که فدیه اخلئ د فدیې په صورت کې به آینده کال د تاسو نه اویا کسان شهیدان کیږي دیو فدیه واغسته ویل زمونږ نه چې چا د الله دپاره د چا لپاره الله د شهادت مرتبه لیکلې ده بس د شهادت هغه لوی مرتبې ته به ورسېږي د دې نه بله لویه خبره څه کېدی شي
یو خو مونږ یو محترمو چې د جنګ نه یریږو د شهادتونو د مرګونو نه یریږو صحابه کرام د مرګونو د شهادتونو نه یریدا یو صحابي د جنګ کې رسته راځي خپل باندې ګوډ دی معذور دی سلور بچی د سلور واړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جنگ کې دي په هر موقع د نبی علیہ السلام سره نبی علیہ السلام تراغه د الله رسوله زما بچی ما نه پرېږدي تور ته وای چې ما پرېږدي شهادت ارمان زما ردیونه زیات ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته لیس علی الاما حرج ولا علی المریض حرج تب معذور په دې حالت کتاب باندې jihad نه فرض هغه ورته د الله رسول د عزت تمنا مې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بچو ته وای که تاسو اجازه ورکو ممکن ده چې الله تعالی ته شهادت ورته ور نصیب کی او چې کله وزي دلته دعا کوي یا الله ما ته بخپل لاره کې شهادت راکړه اللهم ارزقنا شهادتا فی سبیلک یا الله ستا په لاره کې ما ته شهادت نصیب کې واپس مخبل اهل ته نه راولې یو بل صحابي هم دغه دعا کوي یا الله ما ته خپل لاره کې شهادت راکړه ما واپس نه راولې بلکې یو صحابي فرمایي حضرت سعد رضی الله تعالی ویل یو بل صحابي ر مو دې دعا کو ما ته وی دواړه جدا شو ما ته وی دعا کو یو دعا تو که زب په امین وم بل دعا به زو کوم زب تور باندې امین و ول ما دعا شروع کړ یا الله د طاقتور او مضبوط دشمن سره زما مقابله راولې چې زه د قتل کم زه د مردار کم خپل تور د پینو کې سره کم او د اسلحه ماته غنیمت شي او غزه مسلمانانو تر ورسو ول هغه ور باندې امین و یو دی ويم دغه څه وشو بیا ول دغه صحابي لاس چتې دیم دعا کوي یا الله چې رسق غضبناک طاقتور قوت والا دشمن سره زما مقابله راشي زه شهید شمه الله په دغه سي حالت کې زره تاسو سره ملاقات شمه ملاو شمه د شهادت تمنا او ارزو د هر یو صحابي بلکې یو موقع باندې چې کله د صحابه لخر روان دي عمر فاروق رضی الله تعالی دور کې د هغه طرف نه رستم غون ته کې پهلوان د لخر روان دي دې طرف نه د مؤمنانو امیر کمانډر هغه ورته خط لیکي ورته زمونږ ملګری مجاهدین صحابه کرام اگر شهادت سره د مینه او محبت لري څنګه چې رتا پوجان او د تا کسان اگر شراب سره مینه لري شهادت دا یو ډیر لوی مقام دی او چته مرتبه ده د الله پیغمبر په خپل باندې درې پیره وای د الله په لار کې شهید شم بیا ژوندې شم بیا شهید شم بیا ژوندې شم بیا شهید شم او روایتو کې مرضی د بدر کم کسان چې شهیدان شو 13 جمعه کې ما ویلو او یا کسان الله رب العالمین الته جنت ته بوتلا او ته غواړی تاسو نور څه اوس چې انسان جنت ته وګوري د رب رضا ورته ملاو شي د رب دیدار ورته ملاو د رب رضا ورته ملاو شو جنت ورته ملاو شو مغفرت ورته وشو دین بل لوی نعمت سکه دي شي الله ورته یو غواړی څه غواړی یا الله یو ځل بیا دنیا ته واپس شو ستا په لار کې وجنګيږي بیا شهیدان شو نو دین معلومیږي چې د شهادت د مرتبه تر جنت نعمتونه نشي رسیدي بظاهر خو ښکاری یې ښکاری زخمونه ښکاری ولا دغه تکلیفونو باندې انسان نه پوهیږي زمونږ حدیث شوی او زملګرو ته مونږ باندې یو ځل تیر شو یو ځل موقع تا والله کړ دغه عمر درد احساس سړی ته کیږي بظاهر سړی ته ښکاری ګولو زخمو ګولو غارو بدن کې سوري کړي دي زخمونه شوی دي او قسم برب د کعبه په هغه دردونو کې کم خوندونه هیڅ کې دغه خون انسان ته نه ملاويږي ماته دی روغ وخت کې بدن باندې تکلیف نشته ره اینی وخت کې خو موږ نو خبر په هوش کې او به هوشي حالت کې نو 2-3 سلور غنټو پورې ماته صرف دغه تکلیف بدلته مړی باندې گزار لګیدل او سامې بندې ده بس مې چې کله غنټي ونی مې 2 پورې موږ په ځای باندې شو سام به حال شو والله کده نور تکلیف نه خبر وسه تکلیف نشته ورځ یو نیمه کې هغه ختم شو بیا دا یو ځای ډوکې لکري کو دغه یو لاس باندې هم لږ زور کو معمولی بدلتی او درد وکړو او وسم ز ټولو ملګرو ته والله قسم برب د کعبه په هغه تکلیف کې چې کم خوند او قسم دې چې بده آرام کې رشته اوس دا الله د لارې په تکلیف کې د الله په لارې په دردونو په زخمونو کې الله ډیر خوندونه او مزي خېلي خو محسوسول هغه څوک چې د اخرت درد او فکر او غم ور سره در بیر ور سره مری باسي مریبه او د مرګ د سخت یقین وکړه دومره سخت ده کنه عیسی علیه السلام نه وکړ د بوس کې د مرګ د سخت دغه بدخوندۍ د تر خون په باره کې ایو کس باسو قبر تراغوي قم باذن الله پاسېګا اب پاسې دو
ورته وایي کنه د مرګ سخت د مرګ خوند ذایقه څنګه بیا مونته هغه ورته 1500 کاله مې وشو چې زه وفات شوم تر اوسه پورې د مرګ هغه سخت او ترخ خوند زما په خوله کې ډېر ختم شوی یو صحابي وفات کیږي زوی ورته ولاړ دی ورته دا راته ووایي چې حالات څنګه دي د ځنکدن شروع کېدونکي دی ویل تا به ویله چې ما ته تعجب دی په هغه چا باندې چې د ځنکدن مرحلې ور باندې راغلې دی طاقت لري چې ژبه وخوځي او د خپل حالات چاته ونه وایي ویل ما ورته ور یاد کړه چې وایه که نه کاکا ویل ما ته ویله چې بچیه دومره تکلیف وي لکه د انسان د بدن هر رګ ته چې د غنو والا بوټی ور داخل کې او دا په لمدو مالوس کې بیا دې ته زور ورکې د مالوس ریزه ریزه کېږي دغسې تکلیف دی د بیان قابل نه دی نږدې انسان هغه نشي محسوسولی او دا د هر انسان خو د شهادت مرګ هغه دی الله دغه ټولې سختي او دا ټول تکلیفونه ورته معاف کوي بلکې د شهادت په وخت کې روایت چې ګورې ما نه خپله موضوع پاتې کېږي د شهادت طرف ته لاړم خو دغه یو خبر عبدالله بن مبارک رحم الله روایت چې بیانې روایت راځي په دې باب کې د دغه شهید هغه هورې ده ته په انتظار باندې چې دغه دی روان دی بلکې کله چې یو مجاهد میدان جنګ کې جنګیږي د ده هوره نورې هورې هغه ټولې راغلي دي دلته تماشه کوي عبدالله بن مبارک رحم الله چې به کله دغه حدیث بیانول خپلو شاګردانو ته به ویل مجاهدینو ته به میدان جهاد کې ویل خبردار رسته نشئ اگر تاسو هورې د نورو هورو سره راغلي دي اگر تاسو بیبیانې دي سیالي کوي اگر تا جرأت او غیرت ګوري چې دشمن مقابله ته څومره په جرأت سره ورځي کله چې د جرأت مظاهره کوي تا هوره په نورو باندې فخر کوي پتا او چې کله روسته شوی ویل هغه وشرمېږي مخ پټ کې د نورو نه شاته لاړه شي د شهادت مرګ کې الله تعالی یو خوند دی بلکې روایت کې راځي دغه سخت انسان ته ختم شي به دې سره او خو مزي خو به نه ختمېدونکي دي شهید به دغه سیره پاسیږي څنګه چې په وینو کې سور لاړو د وجه نه حکم هم دار دنه کپړې مو باسه د غسل مو ورکوه د بر قیامت په ورځ د خپل وینو د خپل زخمونو د خپل دقه سره د بر قیامت په ورځ سیره پاسي د الله مخې ته راځي یې به ورنه تازه بهیږي د بم دقه سي په وینو کې سوري د کپړې بم دغه سي په وینو کې سری د زخمونو بم دغه سي سازي د الله مخې ته ورځي او دا نبی صلی الله علیه وسلم د حمزه رضی الله عنه مبارک ویلا مخکې روان دي کله چې کافرانو دغه مسله کړی و بدن ټوټه ټوټه کړو نبی علیہ السلام او فرمایل ول کړه دې د مور سپیې رنوي ول ما به دې پرېخې وې چې مارغان راغلي وې در بدن ټوکلې ټوکلې خړلې وې او د قیامت پورس چې کله د حساب کتاب د حشر نشر میدان لګې دي هغه یو مارغ راتلې یو ټوکلې را گزارلې وغیرہ حمزه رضی الله عنه مظلومیت ظاهر کړو شهادت یو ډېر لوی مرتبه ده یو ډېر لوی اعزاز دی بهرحال عرض مې کوو اگر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولوز د تاسو مشوره دادا بس وس بزو د مدینه منورې نه به بهر وزو مقابله وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مستقور تر نه توجری تراغه بهر راغه دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو ابوبکر عمر رضی الله عنهما ور سره دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگي ور دي خپل باندې واغستا دو زیری په دې ورځ باندې غوستوي بهر راووت دلته دو صحابه کرام سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سید رضی الله عنه دیوغه نوجوانانو ته ویل د الله د رسول یو رای او تاسو بل رای ورکړه د الله د رسول رای دا و چې دنه کینو خو د ځان نه خبره نه کوي و ما ينطق عن الهوى وای ورته راځي تاسو ولې نبی علیہ السلام مجبور کو چې بهر وځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بهر راغی هغه کسان چې کوم نوجوانانو ورته د الله رسول مونږ مشوره درکړې و مونږ بس تاسو مشورې ته تسلیمي کو دنه به پاتې شو بهر نه وځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلنا دا نشي کېږي چې کله د الله پیغمبر د الله نبی په سلو کې د جنگ هغه اصله هوا چې ځان مسلح کی او بیا بغیر د جنگ نه واپس یو کې دا نشي کېږي ول زئی وز د الله نوم واخلې چې درته مغه منی رضی روان شي بسم الله وک مخ کې دی روان شو د احد میدان او د مدینه منورې په منځ کې یو ځای راځي دغلته یو يهودي او یو يهودانه خزه پسترګو مازوره دیو سیده د غوی د وجه نه دغه ځای ته شیخین ویل کیږي دې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د پوره لخر معاینه وکړه کم چې پکې ماشومانو د ماشومانه واپس کړه دا ماشومانم عجیب سیالي کې دی په دې ورځ باندې نابالغ چې کوم ماشومان دي غم سیالي کې دي یو کس پدې کې پکې دی
هغه د رافع ابن خدیج رضی الله تعالی د رګوتو په سرونو باندې ودرېږي ځانو چتای چې نبی رسول الله لخر کې زه چت ولید شم نبی رسول الله پرېږدي او ډېر مضبوط تیر انداز مو دته نبی رسول الله اجازه ورکو چلو ته جنگ کې شریک شه نور ماشومان واپس کړه حضرت سمره رضی الله تعالی فرمایي ز خپل پلار ته ورلم مانته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسه چې رافع ته اجازه ملاو شو ماته نه ملاويږي الان کې رافع دې مال په کشتۍ راولي زه دې رسملوم هغه خود لاسونو جنگو د توري جنگو هغه لاس په لاس طاقت زور پکارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه نبی سم دواړه په کشتۍ وروسته واقع رافع دې په وخت کې رافع ته په وخت کې وای ستاسم په سله شوی د زما په سله کې ځان را ترواچو هغه ورته ځان راواچو نبی رسول الله ته اجازه ورکړه راځه ام په دې کې شپو وکړه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی سوکای کې پرشبه کله بهر چکر لګي بیا راځي حالات ګوري ډېر سخت تیر انداز او په منډه کې ډېر تیزو بیا برغه نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم ځکه ودو دلته بر پیری د بار ودرېدو شپې شپې دیو پاسې دا او سحر مونږ د احد میدان ته ځان راورسو دیو چې راورسره مشرکین د مخ کې نه راغلي د پوره په طاقت سره قوت سره 3000 لشکری جرار 300 اخان ورسره 3000 اخان ورسره اسونه ورسره قسمه قسمه او دیو 15 خزر ځان سره راوستري مالونه د ځان سره وستي فیصله کړي د بدی جنگ کې چې مونږ کې څوک واپس یزي د خزي په بس आवाज کوي پیغور بور کې چرته ورزي بغیرت تخت مونږ چرته پرې کېدلته نو دغه پته ورته لګيږي مالونه رانه دلته پاتې کیږي نو دی به مجبور کیږي دی به تیخت نه واپس برازي دیو په دین باندې راغلی وغه عمل ته پړاو چولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طرف ته اذان نو شو جمع وکړه او بیا په مونږ پسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل سپونو ترتیب جوړ کو عجیب خبره ده لږ سات مخکې مونږ د پاره سپونم په دغه ځکه جوړیږي لږ سات پس لږ سات بعد په دغه ځکه میدان جهاد کې خپل خوینی لږ سات مخکې رب ته تندې لګي لږ سات رسته در تندې نه رب ته ور کوي د سینې نه رب ته ور کوي هم دغه یو شاعر وای اگر گویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات لا الاره زګ داوم چې زه مسلمان یم ماته یره کیږي غوي ولی ماته د لا اله الا الله مشکلات را معلوم دي کله چې د لا اله الا الله اولا وس حي على الصلاه حي على الفلاح په دغه आवाज سره تا جمعات ته غواړي هم دغه د حي على الجهاد आवाज راځي وستا میدان جنگ سرو ګولو ته غواړي دلته وای راشه په وبو باندې او د سو کرب ته ودرېګا الته نه په خپل سرو وینو سره غسل وکرب ته ورس دغه دواړه حالات اسلام کې دانش درې زبس په تیار کې مسلمان یم چې کله خه حالت او بیا مسلمان یم چې کله تکلیف ولا زیراغه به روز ته شمره غزینه برحال سپونه تیار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وخت کې مجاهدینو تر جهاد او د قتال ترغیب ورکو به یو تور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ورسره د اعلان کوي څوک به دا تور د خپل حق سره واخلي مَن یأخذ هذا السيف څوک به دا تور واخلي به حقه ډیر کسان را مخې ته شو الله رسول ما ترا کما ته چاته ورنک نبی علیہ السلام حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی ډیر مخ کې شو دا الله رسول د دې حق څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکړ یو روایت کې راځي وې دې حقدار چې دار کافرانو په اینو کې سرکړل شي دویم روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي د دې توري حقدار دی چې دا د الله د دشمنانو په اینو کې سره شي او د مسلمان د اینو نه محفوظ وساتل شي حضرت ابو دجان رضی الله تعالی واغستا د الله رسول به ماته تور راک میدان جنگ کې ورته عجیب شان روایتو کې راځي کله چې جنگ ګرم شو د سر به سور صادر ودینه په پګړې وهله او په دې کې به ډېر دشمنانو سپونو کې نه وته هم د دې تور بارک فرمایي چې کله جنگ ګرم شو زننه وتم په سب د کافرانو کې ول کسان مې وهل څوک چې په مخې تراتلو په دې تور به مې وهل او د اشعار وای مطلب د غشار ودار ول ما سره زما خلیل زما دوست زما سره عزم کړه دی عهد کړه دی زما د تور واخلو د الله د دشمنانو په یینو کې سره کا دی وی تور زما سره د مخ کې روان یم د مسلسل کسان څوک مخې ترازی په تور باندې یو گزار وای را غسر لویږي د مخ کې چلاړم هندره اغله دی وخت اسلام نه دی راوړل او دی وی د دنه ټول په دې وخت کې و تخت چې په کم طرف ورزم زمانہ کافران تختیږي زه دغه یوازې پاتې کېږم کم کس چې راځي را غسر و هم گزارم ول اخر کې هند زنانه مخې تراغله هغه کافرانو ته आवाज کوي خپل ځان مدد د پاره راغړي څوک ورته ناراضي
ویل ما ته حیا راله چې زه د نبي علیه السلام توره دی او زنانه په وینو کې سره کم ویل هغه ځینه واپس شوم واپس ته مسلمانانو سب ته راغلم او د ده به یو عجیبه شان دا و دی چې به د دشمن مقابلې ته راغی دی به په دې ځای کې یو عجیبه چال اختیار کو بدر کې نبی احد کې نبی علیه السلام فرمیل ویل دا د تکبر انداز الله ته ناخوښه دی خو ها چې کله د الله د دشمن په مقابله کې راشي کله چې د الله د دشمن مخې ته راشي بیا دغه انداز خپل کې الله په دې خوشحالېږي دلته دشمن ته خپل طاقت او قوت ور وښایه عمرې ته لاړ شئ حج ته لاړ شئ تاسو د طواف په اولني درې چکرونو کې تاسو کتلي پهلوانۍ په طریق منډه نه پهلوانۍ په طریق سینه راوباسه زه همدا نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته فرمایلي المشرکین هم صحیح کوي خبره په طاقت قوت سره روان شي دیو ته دا پته ونه لګېږي دیو دا محسوس نه کړي چې تاسو کې کمزوري راغلې ده او مؤمن ته حکم در ترهبون به عدو الله وعدوکم خپل ځان داسې جوړ که تیاری وکړه چې د الله دشمن کافر د تا نه یره محسوس کړي تا کمزور بیا نه موځي چې راشي او تا نوڼۍ کړي په دې ځای کې برحال سپونه جوړ شو د دغه طرف نه ما مخکې جمعه کې ویلی و تفصیل یو طرف ته په میدان جنگ کې مؤمنانو بل طرف ته به کافران سپونه به جوړ شو بیا به د دواړو طرف نه یو کس راوتو یو بل ته به مبارزه او دعوت ورکوو حالت جنگ به شروع کېدو د دې طرف نه مشرکینو نه ابو عامر راهب راووتو او عجیبه خبره در حضرت حنظله رضی الله تعالی سیر الملائک مخکې به ذکر کوم انشاءالله بچیر مسلمانانو سره ولاړ دی پلار ابو عامر راهب هغلته د کافرو د طرف نه ولاړ دی او دا هغه خبیث و د مدینه منوره کې نبی رسول الله چې هجرت وکړو د برداشت ونه کړی شو د اوس سره تعلق ساتو د لاړو مکې مکرمې تر غوسې د لاسه په دې جنگ کې دی د پوره پوره کردار چې خلک یې راپارولي وو هغه خلک یې تیار کړي و دلته د احد جنگ ته راوستي ورته ویل زه به خپله در سره یم او ورته ویل اوس کې زما ډېره لویه مرتبه اوس خاندان زما ملګرتیا کې اگر که هغه مسلمان شوي دي ویل ما چې کله دیو میدان جنگ کې وګوري دیو به وروسته شي تاسو سره به مقابله نه کوي دی راغی ول راووتو او اواز یې ولګو د هغه ځینه ویل یا معاشر الاوس او د اوس قبیلې انا ابو عامر زه ابو عامر یم اوس قبیلې نه پسې واپس اواز راغی ویل لا انعم الله بک عینا یا فاسق نبی علیه السلام دې تر فاسق لقب ورکړو الله دې ستا سترګې کلم نه یخی ای فاسقه یعنې ستا خیال دا دی چې دلته موږ نه تا خبره ومنو کله نشي کېدی دې ذلیل او رسوا شو واپس لاړو اول ته مشرکین مکه ته وایي زه چې ردیو نه تللی یم نو دا ګمراه شوي دي دا خلک دا نافرمانه شوي دي بیا د دې نه پس د دغه طرف نه طلحه ابن ابي طلحه دویم مبارز راغی او دی اواز کوي او مومنانو د تاسو خیال دغه دی چې د تاسو په توره باندې مونږ ولګېږو مونږ به جهنم ته ځو زمونږ په طرح چې توره باندې چې تاسو ولګېږئ جنت ته به ځئ څوک شته دی په تاسو کې چې مخې ته راشي نن ورځ یا زما د تورې د وجې نه هغه جنت ته لاړ شي یا د هغه د تورې د وجې نه زه جهنم ته لاړ شم حضرت علي رضی الله تعالی چې واورېده په وري تور د دې ځای نه د باز غونته کې پرې راغوټه شو او چې څنګه را مخکې شو په یو ګزار سره د ده نه سټ جدا کو مردار یې کو واپس راغی شاته میدان ته د هغه طرف نه دریم نمبر کې عثمان ابن ابي طلحه راځي هغه مسلمانانو ته آواز کې حل من مبارزین د دې طرف نه حضرت سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه سره ده دی ور باندې راو دس یو گزار په یو گزار سره د کار تمام کو مردار کو دریم نمبر سلورم نمبر مبارز د هغه طرف نه ابو سعد ابن ابي طلحه راځي د دې طرف نه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په غش باندې گزار کوي په دې غش باندې دی په دې مړی کې ولګېدو او د جب بهر د سره خرغونته کې بهر راووته بیا راغی په توره یو گزار وو مردار کو واپس لاړو پنځم نمبر منافع مسافر راځي عاصم ابن ثابت رضی الله راضی په یو گزار سره د مرداري او واپس زی شپږم نمبر کې هغه طرف نه حارث ابن طلحه راضی بیا پس عاصم ابن ثابت رضی الله راضی په یو گزار سره کار تمامي وم نمبر کې کلاب راضی زبیر رضی الله عنه مبارز ورته راوزی جواب ورته ورکی مرداره اتم نمبر کې جلاس راضی طلحه پس راوزی نهم نمبر کې ارتات ابن شرحبیل راضی علی رضی الله پس راوزی گزار ورکی او لسم نمبر کې ثواب راضی سعد ابن ابي وقاص پس راضی یو لسم نمبر کې شرحبیل راضی مسلسل دویش کافران د هغه طرف نه سرداران راضی او مسلسل یو کس پس راضی په یو یا دو گزارو باندې مرداري دویش لوی سرداران مردار شو او دویش قتلونه کېدل د اسانه خبر نه و د ټوپک تومانچې د ګولۍ د مزایل دور نه و د لاس د تورې جنګو په دغه وخت کې 15 مرګونه مسان نه و دویش سرداران مردار شو
دا دوی چې کله سربرداران شو ما مخکې ویل ابو دجانه رضی الله عنه راووتو خپل سره پګړه یې وتړله او اشعار وایي توره ورسره د راووتو ردیو سپونو کې رانوتو او دا قتل عام مسلسل په دیو کې دننه شروع کړو د دې نه پس د هغه طرف نه یو کس راووتو عین جنګ کې حالت جنګ کې د هغه طرف نه یو کس راځي او مسلمانانو ته आवाज ورکوي وی هل من مبارزین حضرت حمزه رضی الله تعالی پس مخ کې راغی وی او د ختنه کوون کې خزي بچیا الله او د الله د رسول مقابله ته راځي هغه ته چیلنج ورکړي پس ورمخ کې شو یو مضبوط گزار او د خو مردار کو په دې زبان دي خو سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی دې ځنه واپس زی وحشي چې د جبیر ابن مطعم د غلامو دا جبیر د پلار په بدر کې د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مردار شوی وحشي د غلامو الته وحشي ته ویل کتلاړي زما د پلار بدله دی واغستا حمزه رضی الله تعالی تا قتل کو په بدله کې بتا آزادې وحشي وې زره جنگ د پاره نوم راغله زه صرف د خپل آزادۍ د پاره راغله وم د شاتري وګدې نور جنگ نه دی کړي شاته وی وګټي نه ناسومه حمزه رضی الله تعالی دغه کس مردار کو په سیسی د اغاز نه د غش گزار وکړو په د تش باندې ولګیرو حمزه رضی الله تعالی یو څو قدم مخ کې راغستلو کوشش وکړو خو غورځېدو د شهید شو په دغه حالت کې به بدی کې د چې کله شهید شو نو به خدای یو سایډ باندې پروتو او روسته خو به روسته واقعیاتو کې راځي ان شاء الله به روسته حالات ور سره ګډوډ شو هندي د خپل غاړي هار وستو هغه وحشي تور کو په انعام کې ادینه پس غسیل الملائک حضرت انزل رضی الله تعالی یو کس د اغازینه مسلمانان ته بیا مبارزه ور کوي حنزله رضی الله تعالی غسیل الملائک چې تازه واده شوی اگر غل دلتی تاسو نه تو نوري کې نه درومه حنزله پاتې کیږي نه غزا تزي او بلکې په حالت د جنابت کې دلته راغله ده څنګه چې आवाज واورېدو د الله رسول د دشمن مقابله ته لاړو به ضمیر اجازه ورنکو چې د غسل لپاره پاتې شي حدیث نه دی وروته د ابو سفیان د وخت اسلام نه دی راوړی دا وی کمانډر دی دا وی امیر دی دا هغه طرف مخ کې راغره مبارزې د لپاره د مقابله د لپاره مخ کې شو د شاتنه باندې اوس بنوم یو کافر گزارو کو د پاغه حالت کې شهید شو او حضرت حنزله رضی الله تعالی چې کله شهید شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وی تاسو معلوماتو کې زبر ګوره مسوک شهید شو اگر د وریزونه پرشتي را روانې دي د وریزونه د سپینو زرو په لوخو کې وبره غستري او راوړي د غسل لپاره هغه چې معلوماتو کې د الله رسول حنزله رضی الله تعالی شهید شو به چې کله صحابه کرام راغله دی چت کو صحابه کرام فرمایي د یختې په اوبو باندې لامدو شهید ته غسل نشو ورکېده کم چې میدان جنگ کې شهید شي حقيقي شهید هغه ته دنیا کې حکم دار نه به کپڑے وباسي نه به کفن ورکوي نه به غسل د چون کې حالت د جنابت کې لاړو د اغه زګینا پرشتو ورته وبراوړي د غسل ورکو کله د پلار ابو عامر جرامخ کې شو چون کې هغه مبارزه دعوت نه ورکړي دیو جن قانون دا ور دي طرف ورته مبارز نه ورتلو هغه आवाज کو او سوالته د بار د نبی له سلام نه اجازه غواړي د الله رسوله کې اجازه دي زور سم د پلار قتل کما نبی علیہ السلام ته نه لک صبر وک د شهید شو دین پس مشرکین چې وخت حالات د میدان خو بدل لې دیو ټول و تختیر دا غزینه زنانم پس چغي وਹੀ هغه چغي ور باندې اثر نه کوي په بد حالت کې ټول و تختیر او دلته نبی علیہ السلام چې کله سپونه جوړ کړه د سپونو شاته کم طرف نه چې خطر وا دلته یو غونډي د غونډي لګوړو کې شوی د وسو ایبارانو د لاسو خلک په دنیا راغلي ولاړی کمزې کې دلته احد میدان ته چرشه هغه طرف باندې غرونه دي په مینس کې مقبره ده د شهدا او یا شهدا دفن دي دې طرف باندې شاته د غونډي راځي دغه طرف ته ور باندې هغه خړګي غونته کې راځي نبی علیہ السلام 50 کسان دلته مقرر کړو ورته ویل تاسو که جنگ فتح وشي کې شکست تاسو به غونډي نه پرېږدئ نه بره کوزيږئ څور چې وي وتختې دا او اندازه تاسو خپل لګولې شي چې دیو په دومره وسایل او اسباب سره راغلیو خزي راوستي وي مالونه دلته راوړي ول چې څوګرا پکې واپس ونه تختی او د الله سو جنگو سره چې 15 غنټې کم از کم مسلسل کار کې څومره ستړی شوی او به چې جنگ کې کشتۍ کې تور ډالونه ور سره دي
هغوی چې وکاته په لږ ساعت کې یو څو کسان بس دا یو څو شهیدان شوي دي 2-3 نور ټول لګیا دي اوس مالی غنیمت راغونډي څومره مالی غنیمت وو په ورځو هفتو کې نه راغونډېدو دا 50 کسان چې کوم زبیر رضی الله تعالی عنہ ردیو امیر دی هغه ملګري ورته وی اجتهاد وکړو ورته وی اسم نبی له سلام مخره دیر پر ودرولې چې دې طرف نه د حمله خطر را اگر حمله یې ختم شو اوس مشرکین ته شکست وشو وتختیرا اوس چې مونږ کې تور کو شو د نور خدمت کې سره مونږ هم شریک شو کنه مالی غنیمت راغونډ کو زخمیانو ته پټي وکړو دا کسان ستل شوی دی ته د مور کو مونږ به کار وکړو امیر منه کول نه د نبی له سلام هدایت دا غونډي ونه پرېږدي صرف لس کسان پاتې شو خپلو کې اختلاف وکړو لس کسان پاتې شو نور راکوز شو حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دی وخت کې ایمان نه دی راوړل د دې طرف نه اگر شان راغی او حملاور شو د دې شا طرف نه حمله وکړه هغه ملګرو مقابله وکړه چون کې لس کسانو شهیدان شو نو چې کله کوزه راځي ناګهانه دی راغله نو چې یو دم در باندې دشمن راشي او حملاور شي انسان ته تدبیر سی بیس نشي کولای ابي خصوصا د لاس پلاس جنگ کې او لګ نو راغلی دنیا یو لوی لشکري جرار راغله ډېر شی ورنه مردارانم شو ډېر شی پاتیم دی راغه طرف نه حملاور شو او دازل پدې حمله سره مسلمانان منتشر شو ګډوډ شو نبی علیہ السلام سره مصعب بن عمیر رضی الله عنه ور سره ده دا د نبی علیہ السلام سره په شکل مشابهت کې یو شانو د شهید شو چې کله ولګیدو یو आवाज ولګو شهیدان هم आवाज ولو ان محمدن قد مات نبی علیہ السلام شهید شو قتل شو دا आवाज اوریدلو مسلمانان کم همت شو په دې سره د انسان بدن او خپې په دې وخت کې د بدن یو اندام به حرکت نه کوي نبی علیہ السلام سره په دې وخت کې سورلس کسان ولاړ دي د دفاع لپاره سورلس کسان د نبی علیہ السلام سره ولاړ دي او دا سورلس کسان د نبی روایت مختلف بازو روایت کې 12 دي بازو کې سورلس مختلف تعداد راځي علماء لیکي شارحین لیکي چون کې بعضی وخت کې بر دینه کسان مقابله د لپاره مخ کې شو بدلته پاتې شو د وجه نه چا تعداد یو خول دي چا تعداد بل خول دي چې کومه قتل دي کوم وخت کې غي نقل کړي دي دی وخت کې کافران را مخکې کېږي په نبی علیہ السلام باندې د حملې دپاره نبی علیہ السلام ولاړ دی میدان کې پوره په استقامت سره تنها د هغه طرف نه یو کافر ته موقع میلاو شو په کاڼي باندې ګزار وکړو نبی علیہ السلام د یو غاښ مبارک دی سره شهید شو او ورسره د زنه مبارک زخمی شو د دې طرفه یو بل کافر را مخکې کېږي یو بل کافر په نبی علیہ السلام عبد الله ابن قمیه د په نبی علیہ السلام باندې گزار کې چې په تندی مبارک کې د نبی علیہ السلام دوه کړي نه نوته زخمی شو دی وخت کې یو صحابي پوری تور را مخکې کېږي مالک ابن سنان رضی الله د نبی علیہ السلام د اینه په خپل خله مبارک کې خلی په جواب باندې سټي ځکه د الله پیغمبر د رضوانو جهانو سردار د چین زمکه ته ونه رسیږي اینه کزمکه تر پیغمبر ورسیږي وی عذاب الله را لېږي هم وی عذاب دیو جن را مکه شو په خپل خله سره په خپل جواب باندې هغه نبی رسول الله نه سټی د نګېړې ته سي پوری تور نبی علیہ السلام پرته فرمای لن تمسک النار هیڅ کله بتاو د جهنم اور مسنکی او عبیده بن جراح رضی الله مخ کې شو د کړي چې کوم بدن مخ مبارک کې نه وتی د په خپل غخون باندې وخت دغه سي د کړي رواسي په زور باندې دغه غخون مر سره مو شهیدان شو دی وخت کې نبی علیہ السلام دو زیره غستری مضبوطی وردانی چون کې بدن دروند او زخمونه راغله او زخمونه هم لګ معمولی نه دي دی ځکه نبی علیہ السلام دلته یو کند د چې د ابو عامر د مسلمانانو تباہی د پر جوړ کړي و نبی علیہ السلام دې تر وغورځیدو او دی وخت کې علی رضی الله تعالی عنہ پاس نبی علیہ السلام نسی سحره ور کوي چون کې بدن باندې زخم هم راغله د زخمی شو تازه او دی وخت کې چون کې هغه مضبوطی وردیانی غستری دروند پاسې دې نشي بره برچو ته دې نشي حضرت طلحه رضی الله عنه کې ناستو په د اوګه باندې ملا باندې نبی صلی الله علیه وسلم قدم مبارک کې خود بره وختو بیا د یو طرف نه بل طرف نه مشرکین حمله ورکیږي حضرت طلحه رضی الله عنه د خپل لاس نشي د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه غشو چې نبی علیہ السلام ته غش رانه شي زولګیږم رست صحابه کرام فرمایي د الله د شل شوو مونږ چې وکړه او یا غشي او یا گزارونه او یا زخمونه دغه په مټ راغلیو او یو بل صحابي را مخکې پوری تور خپل وردی و باسي د الله رسول دا وردی واغونده د نبی صلی الله علیه وسلم وردی خپل ځان ته واغستا چون کې تر مشرکین زین ورته بدل شو هغه په هغه کس باندې حمله شروع کړه شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم نه زین او توجه وګرځید دلته مسلمانان هم تر به تر شوی دي خبره ګډوډه شوی ده دی وخت کې حضرت انس رضی الله عنه د پلار د اعلان کيو خلکو
که نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شو نو دغه الله دغه رب هغه خو نه دی شهید شوی کنه تاسو خو مخکې دغه رب د پاره جنگېدی وسم دغه رب د پاره جنگېدی او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړو بیا به تاسو دغه ژوند څخه اندر کې مخکې شئ تاسو مخکې شئ په کومه لار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو په لار تاسو لاړ شئ دغه سره یو ځای شئ ډېر مخکې شو دیم جنگيږي حتی چې شهید شو خو مسلمانان د دې ګډوډوالي د وجې نه دومره منتشر شو چې بعضې مسلمانان هم د خپل یو بل د لاسه ولګېده پکې شهیدان شو او بیا په دې کې مسلمانان راجمع شو چې کله چې اواز ولګېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اواز ولګو صحابه کرام راجمع شو بیا یو ځل میدان جنگ ګرم شو دا ځل میدان جنگ بغیر د نتیجې نه ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې طرفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې طرفه واپس شو په دغه د احد په طرف باندې دغلت یو غار هم د خلک ورځي حضرت طلحه رضی الله تعالی دی ورته ساره جوړ شو بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ د دغلت پناه واغسته او چې کم یینی د بدن ناراضي کم یینی سره بدن ناراضي هم دغه یینی دی وخت علی رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور س زنانم په دې جنگ کې راوتی وي د مرهم پټي او ور کول نور ضرورتو لپاره دی کې جنگ خو ختم شو مشرکین هم واپس شو ابو سفیان رضی الله اغه زګینه د اغه زګینه आवाज کوي اے پتاوسو کې محمد شته افیکم محمد اے پتاوسو کې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی نبی علیہ السلام عمر ته جواب مور کوه ابو بکر عمر د نبی علیہ السلام سره ورسره دي بیا आवाज درې ځله आवाज ولګي جواب ملاو نشو تاسو کې ابو بکر ستره نبی علیہ السلام ورته جواب مور کوه درې ځله دغه आवाज کوي جواب نه ملاوي تاسو کې عمر ستره هغه بیا نبی علیہ السلام ورته خاموش جواب مور کوه کله چې درې ځله بیا आवाज ولګو نو بیا دی وی ټول لاړه بس ختم شو عمر رضی نور صبر ونه کړ شو پاسرو یو د الله دشمنه استاد ذلیل کېدو ذلیل کولو د پاره او استاد زړه د خپه کولو د پاره الله هغه ژوندۍ ساتلی دی لا تر اوسه پورې ژوندۍ دي بیر دی د هغه ځای نه بیا आवाज ولګو ویل اولو هبل چغې لګئ نن ورځ هبل د دې چې کوم بت دی هغه دی هغه ته کامیابي میلاو شو هغه ته اوچتوالی میلاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله عنه جواب ورته ورکا دته جو الله اعلی واجل ادیجنه عمر رضی आवाज شروع کو الله اعلی واجل دا هغه زګینه هغه आवाज شروع کول نه العزا ولا عزا لكم زمونږ لپاره عزا معبود دی تاسو لپاره عزا نشته نبی علیہ السلام عمر رضی الله جواب ورته ورکا لنا المولا ولا مولا لكم زمونږ لپاره زمونږ مالک الله رب العالمین مولا موجود دی تاسو څوک مولا نشته او نعم المولا و نعم النصير به دې عمر رضی الله आवाज کی ورته لکه نږدې راشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه عزت غوړي ورشه مغورته ورشه عمر رضی الله مخ کې شو مخ کې ابو سفیان خواته راغی ابو سفیان ورته قسم درته در کوم رشتہ ورته و چې نبی علیہ السلام تاسو کې ژوند دی هغه ورته ها نبی علیہ السلام ژوند دی ورته ابو بکر ژوند دی ورته ها هغه ژوند دی ټول خبرې اترې وشوي بیا ورته وی دازل आवाज کوي په زور ورته نبی علیہ السلام ژوند دی ورته ها ژوند دی تا خبرې اوري ابو بکر ژوند دی تا خبرې اوري ورته دازل احد د بدر په مقابله کې شوراغي په بدله کې شو خو په بدله کې نو شوه او بدر کې هم مسلمانانو ته ښکارا کامیابی ملاو شوی و او دلته دیو ته کامیابی ملاو نو شو خبره برابر په برابر باندې لاړه کړه دیونه کسان شهیدان سول تر غوینه دنیا کافران سرداران مردار شوی دي مالونه ته پاتې شوی تباہی سره مخامخ شو نبی علیہ به आवाज وکول آینده کال به زمونږ استاد په منس کې بیان نیټه نبی علیہ السلام جواب ورکو ها بالکل آینده کال بیا زمونږ استاد په منس کې د جنگ نیټه ده بیا د عمر رضی الله عنه ته وی ورته وی ستاسو سره کسانو مسله شوی دا خو زه پاغي ناراضی یم نه په خوشاله یم نور باندې خپه یم نه می حکم کړی د چاته چې چانه لاسونه غوګونه خپې کټ کا او نه می چاته ردی امر کړی یو څوک چې شهید شو یو کافر چې مړ شو نو میدان جنگ کې دی مجاهد ته حکمدار مسله بنه کې من نرسته ورغه خپې کټ کول لاس کټ کول سترګې کټ کول غوګونه کټ کول د دې اسلام اجازه نه ورکړي ان الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا مفسرین دلته لیکره مسلې اجازه اسلام نه ورکړي دین پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زرا د حالات جنگ کې امیہ ابن خلف زمانہ غهیر شو د یو اسمه کم کرمه کې ساتل نبی علیہ السلام ته ویل ول دامه ساتل دی غیا ور باندې خرم دا به خط کړه کیږي پرې به درځم تا به قتل کوم نبی علیہ السلام ته ان شاء الله تا به قتل کوم د بدر د احد په میدان کې مخ کې راځي صحابه کرام ورته ور مخ کې کیږي ختمولو د پاره عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي را پریک دی
د چې رامخکې شو نبي سم د یو صحابي د لاس نه توره واخېستې یو ګزار یې په دا سټ ووهو یو نیزه یې ووهو په دا سټ باندې په دې سټ یې معمولي ګرېدل راله او د خره غونته کې چغې شروع کړې روان شو هغوی ورته پیغور ورکوي معمولي ګرېدلی دومره خوږ نه یې هغوی په الله قسم باندې ده نه اورېدلي و ده ما ته ویلو چې زه به تا قتل کوم که دې معمولي توکلي مې په ما زه به هلاک شوی او بیا وایي دومره تکلیف دی په ما باندې که زما تکلیف په ټول حجاز والا باندې تقسیم کړی شي هغه ټول به هلاک شي په دې حالت کې دی مردار شو مردار مرګ سره لاړو بیا د دې نه پس نبي علیه صلات وسلام راغی معاینې دپاره حضرت سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تقریبا د 11 صحابه کرامو شهدا او مسله وی کړی و د حمزه رضی الله تعالی عنه پوزه کټ کړی و غوګونه کټ کړی و شونډې کټ کړی و جبه کټ کړی و سترګې راوستې و پوزه کټ کړی و حد د لاسونه خپې ګوتې د هر ځای کټ کړی و اندامه مخصوصه کټ کړی و سره دیږي کې سینه سری کړي ور هغه نه زلره وستو هندې ور باندې چکونه لګولیو هغه ر تیرولو کوشش کوو واپس را الټې کړي طاقت ونشو او د دیونه دا زګونه کټ کړي د دینه امیلونه جوړ کړي وغه غاړو ته چولې وتلیو نبی له صلوات و سلام چې کله راغې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ وکړو په دې حالت کې حمزه رضی الله تعالی عنہ په دې حالت کې وکړو نبی له صلوات و سلام د سترګونه اوخ کې مبارک لاړې داری وهلې د نور شهدای چې وکړه په دغه حالت کې پراته دي او دا غوی مسلې کړي بدن ټوټه ټوټه کړي نبی له صلوات و سلام سترګو مبارکونه اوخ کې لاړې او به او فرمایل قسم دې الله چې آینده موږ ته په دیو باندې غلبه راکړي زبر یو مسلمان په بدله کې او یا کافرانو سره دغه کوم مسلبه کوم قرآن مجید آیت راغی و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لكم او مؤمنانو که بدله اخلي په مثل لاغه واخلي دا منه کوي چې یو په بدله کې دو سره دغه کار کوي او که صبر وکي صبر د تاسو لپاره به ډیر ښه دی نبی علیہ السلام بیا قسم کفاره ورکړه او اگر خپل قسم نه رجوع وکړه کفاره ورکړه ادینه پس بیا او یا کسان شهیدان شو او یا کسان عبد الله ابن جاش نور صحابه کرام په دې کې هغه مسلې شوی نبی علیہ السلام به حکم وکړ را جمع کړه یو صحابي د دم مسله شوی د بدن ټول کټ کټ شوی دی د زوی راځي صادر ور باندې راچول د زوی راځي صادر لري کې صحابه کرام منه کوي د بیا چې کله راغی صادر لري کوچغې کړی هغه سره او دغه یقینا چې ډیر خونین منظرو نبی رسول الله بیا کفن دفن حکم ورکو صادر هم نشته یو کس چې سره پټي خپې ښکاریږي خپې پټي سره ښکاریږي نبی او یا کسان شهیدان شوی دي نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې کوم زیات عالم د قران او قاریو هغه به مخکې کو به ور پسې کوله یو روایت دار چې بدیو جنازه نه ده شوی خو صحیح روایت دا دی روایت کړه چې جنازه ور باندې شوی ده ټول دغلته وحد کې دفن کړی دي سکسانو د واپسې اراده کول چې سکسانو واپس ویسه نبی اسلام اجازه ورنکو ول دیو بم دقلته دفن کو او یا کسانو مقبره وسم په غزیر الته دفن دي او به دغلته دیو کفن دفن تنظیم وشو ادینه پس مدینه منوره ته خبر راغلو مدینه منوره ته چې کله خبر د مسلمانانو راغی چون کې خلک پریشان او په تکلیف کې وو د دې جن بازي زنانه بازي کسان هغه شومانم وروته چې د الله پیغمبرم زخمی شوی دا غوي د لیدو لپاره وروته یو زنانه پکې ډیر عجیب دروته دته اطلاع ملاو شو ورته خاوند شهید شوی دی ورته پروا نشته ورته زوی دی شهید شوی پروا نشته روړ دي شهید شوی پروا نشته مخ کې لاړو ول چې نبی له صلوات و سلام څنګه خلک ورته نبی له صلوات و سلام روغ دی کله چې په نبی له صلوات و سلام باندې نظر ولويدو نبی له صلوات و سلام مخ مبارک صحیح او روغ وکړو به یو جمله ویل کل مصیبت بعد محمد صلی الله علیه وسلم ټول مصیبتونه برداشت کول ټول تکلیفونه برداشت کول هغه د نبی له سلام نه رسته آسان دي او تقریبا چې ټول هم دغه حالت بهر تروتی نبی صلی الله علیه وسلم چې صحیح سالم وکړو هغه بیا وبر المحترم بیا ردی جنگ کې شکست ولې وشو اول کې خود فتح شوی و سوره آل عمران کې الله رب العالمین ډیر په تفصیل سره د دې ذکر کړی دی دلته باغزونه کړم چې جمعه دوه کې مستقله غنه بیانېږي خو دومره مختصرا به ویم قرآن مجید چې کوم لوی وجوهات ذکر کړي یو وجه دا و د نبی صلی الله علیه وسلم د یو حکم خلاف ورزي وشوه اگر چې اجتهادي غلطي ور دی ویل د دشمن د خطر ختمه شو او ضرورت ته چې دلته ودرېګو خو آینده امت لپاره تعلیم او کله تاسو نبی صلی الله علیه وسلم د یو سنت خلاف ورزي کوئی فتح بنه ملاويږي دومره یو لوی زور ملاو شو او دویم نمبر مؤمنانو خپلو کې اختلاف وکړو
قرآن مجید دغه حکمت ذکر کوي چې خپلو کې کله اختلاف کوي جنگ جګړې کوي بیا به دشمن په خلاف فتح نه ملاویږي نمبر لوی فتح تاسو په شکست د خپل اختلاف د وجې نه ورغله دریم نمبر کم همت شو د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل आवाज راغی هغه کم همتۍ بدله کې دغه ملاو شو او څلورم نمبر چې ربنا لیمیز الله الخبیث من الطیب د منافق او د مخلص مؤمن جدائی راشي اوس که هر ور فتح خو بیا هر سړی مسلمان دی چې دغه تمیز راشي او پنځم نمبر چې صفایي وشي بعضې خلکو نه څه کمیانې کوتاهیانې شوي دي چې کله دغه یې نه وبهیږي اشارتونه راشي الله رب العالمین به تاسو صفایي هغه ګناهونه به معاف کړي شپږم نمبر چې ستاسو دشمنان الله ختم کړي یو طرف نه دشمن راغلی یو طرف ته مؤمن دی مجاهد د الله دپاره جنګېږي هغه کافر د کفر دپاره جنګېږي د مؤمن یې نه د الله د دین دپاره د مجاهد بهیږي کله چې د مجاهد یې نه بهیږي الله ته په دې باندې غیرت ورځي د کفر او د کافرانو صفایي به کوي او اووم نمبر الله دا مرغه چې بغیر د مشکلاتو نه لوی درجات نه نصیب کیږي او اتم نمبر دا اصول د میدان جنگ داری کله کله مؤمنانو باندې دغه تکلیف هم راشي چې مؤمنان الله ته متوجه شي خپل کمزوري ختم کړي اوس که همیشه فتحي بیا د سړي نظر د هغې نه وګرځېږي د الله د امداد نه او نهم نمبر چې ستاسو زړونه د شیطان دا چې ستاسو زړونه د دنیا مینه ختم شي چونکې دیو راکوز شوي و د مال غنیمت د راغونډولو دپاره نو او ختام اجتهادي و استزلهم الشیطان قرآن ذکر کې شیطان دیو خویولی زلت ویل کېږي دی ترې وسړي خپه په خټو کې بې اختیاره وښویږي همدغه وجه و چې کله دې جنګ کې دا شکست وشو شکست ونه شو خبره ظاهر په ظاهر برابر په برابر لاړه خو علما لیکي د دا جنگ د ټولو دپاره مقدمه وګرځېده دې نه پس بل جنگ کې شکست نه رسوي مؤمنانو ته د صحابو دور کې نبي علیه السلام دور کې دې کې مسلمانانو ته سبق حاصل شو ما او تا ته هم سبق راکړو پیغمبر په سنتو کلک ودرېږه په شریعت پوره ودرېږه نن چې محترمو نن مسلمانان د کمزورۍ په حالت کې د کمزورۍ شکار دي هغې وجه محترمو خپلو اعمالو وجه ده د غلطو حکمرانانو په موږ باندې د مسلط کېدو وجه ده نن شام کې یقینا چې کم منظر د یقینا محترمو د لیدو قابل نه دی بالکل د یادولو قابل نه دی هغه ماشومان او یا سلسل دو سوه ماشومانو لاشونه یو قبر کې دفن شو هغه ماشومان ټول په خپلو وینو کې سره دي په پوره دنیا کې یو مسلمان حکمران نشته چې د دوی دپاره اواز ولګوي دا ولې کېږي پوره دنیا کې داسې یو څوک او موږ مسلمانان په داسې مصیبت کې اخته کړي یو هر مسلمان په خپل ځان دی هر مسلمان تپوس هم نه انګریز چې مونږ کې کوم تقسیم کوو هغه د دې ورځې لپاره کوو او الله دې نو کې مسلم حکمرانان د قصې خاموش پاتې شي مسلمان په قتل په دغه د ظلم په دغه داستان خاموش پاتې شي دغه زینه ده نن په شام ده ته به خاموش پاتې شي او محفوظ به پاتې شي سبا ته دغه حالت په مونږ روان دی الله دې نه کړي په مونږ به راشي نور به خاموشي په بل به راشي نور به خاموشي او دا ټول چل ول چې جوړل په یو ملک د مو د خواته افغانستان پسې راغلي دي دې نه پسې لوی هدفونه دوه دي سعودي عرب پاکستان الحرمین شریفین دي پاکستان واحد اټمی ملک ته چې ټوله دنیا کفر اور پسې در ختمولو کوشش کوي الله دې ټول دشمنان ذلیل او رسوا کړي او محترمو یقینا چې مونږ کمزوري یو هیڅ نشو کولی دغه کولی شو محترمو خپل رب ته لاسونه اوچت کړو هغوی دپاره دعا وکړو دغه مظلوم مسلمانانو دپاره دا که شام کې دي دا برما کې دي یقینا محترمو د ژړا او د افسوس مقام دی موږ دپاره تیرو ورځو کې برما کې د خویاندو میاندو دغه کمزورو سره څه وشو هېڅ اواز ونه لګو د دې نه خبره دلته را منتقل شوه شام ته راغله لکه دا خو د میداني جنګ اصول کم از کم یو انسانیت په خاطر باندې هم دغه نشته دی چې هغه ماشومان قتل کړي زنانه قتل کړي بوډاګان قتل کړي دغه ته چا لاس ورځي او بیا عجیبه خبره دار مسلسل د حالات روان دي دغسې یعنې نن چې څومره د انسانیت د حقوقو تنظیمونه جوړ شوي دي مسلمانان خو دي نن که اقوام متحده ده نن که د انساني حقوقو علمبرداران دي د انجیوزو تنظیمونه دي نن که زمونږ د ملک میډیا دغه ټول ور باندې خاموش ته محترمو نه د انساني حقوقو علمبردارانو ته څه درد راځي
نه د اقوام متحده د امریکای دغه غلامي ادارې ته څه دغه راځي احساس راځي نه بل یو مسلمان ملک ته څه احساس راځي چې مسلمان دپاره کم از کم اواز خو ولګوي که نه چې دا ظلم ولې کېږي یعنې موږ د کمزورۍ هغه حالت ته رسېدلي یو تپوس خپل نشو کولی او د هغې وجه محترم موږ د خپل دین نه لرې شوي یو موږ د اسلام نه لرې شوي یو موږ د پریزې جهاد نه غافله شوي یو نن موږ ته د جهاد دغه فرضیت عقیده هم د سره ختمه شوې ده الله رب العالمین د پوره دنیا کې چې څومره مجاهدین دي د مسلمانانو کاته هم دغې ترې الله دې دیو ته غلبه ورکړي الله دې دیو ته فتح ورکړي الله دې یو ځل بیا د ملا عمر امیر المؤمنین د حکومت غونته کې یو ځل بیا په افغانستان کې امارت د دغه مجاهدینو طالبانو قایم کې چې پوره امت مسلمه تپوس وکړي د خپل مسلمان دپاره آواز ولګوي او الله دې زموږ نه دغه کمزوري دغه مظلومیت حالات الله دې موږ ته په دغه کې په خپل دین او اسلام باندې استقامت را نصیب کړي. واخر دعوانا